بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه من اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين، وبعد. قال الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. صدق الله العظيم. په تیر درس کې ورونو موږ او تاسې استشراق یا ختیځ پوهنې په باره کې خبره وکړه. همداسې وکړه. دغه تعریف د ختیځ پوهنې یا د استشراق تعریف هم واخیسته، دغه تاریخچه هم واخیستله، د هغه ټوله هغه طریقه او بیا وروسته اخره خبره په دې باندې را خلاصه کړه چې استشراق په افغانستان کې څه کړي، او بیا هم دا ویلي چې د افغانستان خلکو ته دین په اوسنۍ زمانه کې د دوو جهتونو یا د دوو لارو نه تقدیمیږي، وړاندې کېږي ورته. یو مسجد او محراب او مدرسه، او بلی اکاډمیک مراجع، حکومت، عدلیه او نظام. او بیا ویلي چې کوم چې اکاډمیک مراجع دي، که پوهنتونونه دي، که اکاډمۍ دي، که نصاب ده، که د معارف وزارت ده، که د عالی تحصیلاتو وزارت ده، که عدلیه ده، که قضایي سیستم ده، دا تقریبا په یو ډول استشراقي اسلام باندې ولاړ دی. د هغو نه ګیله نشته چې هر څه کوي، ځکه هغوی جوړ شوي راغلي په همدې خاطر دي. بل هم دا ویلي چې اسلامي خالص اسلامي جهتونه چې که هغه مدرسې دي یا خانقاوې دي یا پیران او شیخان دي یا علما دي، هغوی ډېر محدود وسایل لري. حکومتونو دوی په خپله په یو ډول تنګناکې ساتلي دي، تنګۍ کې ساتلي دي چې دوی ډېر وسایل ونه لري، تاثیر په ملت کې ډېر نشي، خلکو ته خپل پیغام په پوره پیمانه باندې ونه رسولی شي. دویمه خبره په هغه کې د نصاب د محدودوالي یا د کمزوروالي خبره وه، چې کوم نصاب موږ تقدیموو وړاندې کوو، یا هغه خالص صوفیانه نصاب دی چې په هغه کې خالص روحي او معنوي بحثونه دي او ملکوتی پروازونه دي د دنیا د مشکلاتو سره، او په دنیا کې چې اوس مسلمانان د کومو عملی فتنو سره مخ دي، دغه حل پکې نشته. بلکې ډېر ځله داسې پیښه شوې ده چې زمونږ خانقاه د ارګ تر سوري لاندې راغلې ده. د افغانستان د معاصر تاریخ په اوږدو کې ډېر ځلې زمونږ خانقاه د ارګ تر سوري لاندې راغلې ده او د ارګ تر سوري لاندې پاتې شوې ده. او نور مدارس چې دي، هغوی په خپله د خپلې وسې مطابق په انفرادي ډول باندې علماو یا په اجتماعي مانند ډول باندې مدارسو کوشش کړی دی، خو هغه کوشش یې ناکافي و، نیمګړی و. زه تاسو ته یوازې یو مثال وایم چې د ځینو ورونو په ذهن کې به دا ګیله وي چې ښه نو دا ډول کې استشراقي اسلام شو، دا بل ډول بیا داسې د دوی وسایل کمزوري شو، نو د اسلام او مسلماني به نو سړی د شا نه اخلي. د مدارسو نه به یې اخلو، د علماو نه به یې اخلو، د خپل د دین د مراجعو نه به یې اخلو. خو هغه چې د دین سره وفا لري، اخلاص لري، د دین سره د هدف ارتباط لري، د تجارت ارتباط ورسره نه لري، د موقف ارتباط ورسره نه لري. د موږ تاسې په د افغانستان کې د کلو شمېر تاسې څومره تخمینوئ؟ څونه کلي به وي په ټول افغانستان کې؟ یو کس تاسو نه پوښتنه کوم، په افغانستان کې به څومره کلي وي؟ هسې تخمیني ووایه. 2000 کلي، خو زه داسې ګمان کوم چې هغه به په 3 ولایتونو کې وي، 22,000 نه به هم زیات وي، تر 40,000 هم زیات دي.
زه داسې ګمان کوم چې په ټول افغانستان کې د کلو شمېر د 2 لکو تر 2.5 لکو پورې ده. غټو واړه کلي بانډې د حساب کې 2.5 لکه کلي چې موږ ولرو چې په هر کلي کې یو جومات فرض کو، نو څو جوماتونه باید موږ ولرو؟ 2 لکه جوماتونه ولرو. او بیا چې په هر جومات کې یو ملا فرض کو چې مؤذن هم ورسره نه وي، معاون هم ورسره نه وي، نو موږ تاسو په افغانستان کې د کمونیزم د راتګ نه مخکې څو ملایان باید درلودلي وای؟ 2 لکه ملایان هم درلودل. هغه چې خلکو ته منځونه ورکول، مسجدونه به ورباندې ودان او آباد به وو. آیا زمونږ دغه 2 لکو علماو د زمونږ تاسې اټکل دی دغه 2 لکو علماو زمونږ دا 2 لکه مه حسابوئ، دا 1 لک حساب کوي. دغه 1 لک علماو زمونږ د کمونیزم په خلاف 1 لک مضمونونه ولیکل، 1 لک کتابونه او رسالې ولیکلي. کمونیزم د یوې ورځې خبره وه او که هغه د لسګونو کلونو مسلسل کار و، مسلسل کار و که نه، داسې یو زلزله خو نه وه چې بس یو راپورته شوه او ټول ملک یې ولړزاوه. کمونیستانو وکولی شول کلو ته ورسېږي، بانډو ته ورسېږي، غرونو ته ورسېږي، درو ته ورسېږي، د مکتبونو ځوانانو ته ورسېږي، د پوهنتونونو ځوانانو ته ورسېږي، کارګري اتحادیو ته ورسېږي، پوځ ته ورسېږي، پولیسو ته ورسېږي، خو زمونږ د کلي ملا خپل کلي ته لا نه رسېده. د دې معنا دا نه و چې هغه نه غوښتل چې ورته ورسېږي، بلکې هغه چې په کوم نصاب کې روزل شوی و او په کوم ډول دین هغه اخیستی و، بس همدومره و چې دا ده چلاوه. تر دې ور اخواته د فتنو، د ګمراهیو، د وارد شوو جهالتونو، د مختلفو ایډیالوژیو د مقابلې نه څه ورسره وه، نه پانګه ورسره وه، نه یې غمه ورسره وه. نه موږ 1 لک کتابونه ولیکل، نه 1 لک مضامین ولیکل، نه 1 لک رسالې ولیکلې، نه 1 لک اجتماعي جوړې کړې، او نه 1 لک فیتې ودرلودلې چې د هر ملا یوه فیته یا د 50,000 فیتې مو نه درلودلې د کمونیزم په خلاف، ویناوې، تقریرونه 100,000 مو نه درلودلې، 1000 مو نه درلودلې، 500 مو نه درلودلې، 100 فیتې موږ تاسو نه درلودلې چې هغه خلکو اورولې وای، یو بل ته په کلو کې خورې شوی وای، 100 فیتې نه درلودلې. او که وي نو هغه هم د ډېرو محدودو کسانو وي په ډېرو محدودو ښارونو کې او تر ډېرو بېشمارو فشارونو لاندې. همداسې و که نه؟ اوس وګورئ، بیا اوس صلیبیانو یرغل کړی، ټول افغانستان یې تر خپل تسلط لاندې ګڼلی دی، کلي هم ودان دي، ملایان هم ښه ډېر دي، مساجد هم ښه ډېر دي، خانقاوې هم ښې ډېرې تاسیس شوې، دریم تازه شوې بېرته. دغه 2 لکه شاوخوا کلي چې 2 لکه مساجد ورکې دي او 2 لکه امامان شاوخوا ورکې دي، دغه 2 لکه علما د صلیبیت یا د مسیحیت یا د سیکولرزم یا د غربي نظریاتو په مقابل کې څومره فعال دي، څومره فعال دي، د فعالیت یې کچه اندازه څونه ده، څونه خلک په دې پوهولي دي چې دا تاسې د دین دښمنان دي، څونه مضامین لیکلي دي، ښکاره نه پټ یې څونه لیکلي دي. په مضمون لیکلو باندې او د مسلې په لیکلو، د فتوا په لیکلو باندې په مستعار نامو باندې هم ډېر څه کېږي، څومره یې لیکلي دي. دا اوس هم موږ ښه ډېر علما لرو، مساجد ورباندې ودان دي، خو اکثره یې داسې پېښېږي چې ملا د پی آر ټي په جومات کې امام دی، جومات ورته جوړ کړی پی آر ټي، او امامت او خطابت پکې کوي ملا صاحب، او ملا صاحب ځان کافر هم نه ګڼي، ګمراه هم نه ګڼي، فاسق هم نه ګڼي، ځان بېدین هم نه ګڼي، ښه نر غوندې نر ملا ګڼي ځان. پانګه یې کمه ده، علمي پانګه یې کمه ده. د دین او د بېدینۍ ترمنځ د تفاوت دپاره چې څومره احساس او علم شرعي معلومات په کار دي، دا د ده په نصاب کې شته نه، د ده په کتاب کې شته نه. د ده په کتاب کې یوازې د عباداتو ځینې مسائل شته، د تیمم، د روژې، د زکات، د حج، د نفاس، د حیض، د صدقاتو،
د قتل د قصاص د دې شیانو مسایل پکې شته ده هغه ثابت مسایل دي د اوسنۍ زمانې د مشکلاتو په هکله باندې یا د اوسنۍ زمانې د مشکلاتو د حل لپاره له دوی سره معلومات هم نشته کم دي فعالیت هم نشته کم دی نو ځکه موږ او تاسې په زغرده باندې ویلی شو چې موږ او تاسې په خپله په علمي ډګر کې د راتلونکو او د تیرو راغلو فتنو د مقابلې توان نه هم درلوده مخکې هم نه درلوده اوس هم لا نه لرو اوس هم نه لرو بلکې لا ډېر ملایان مفتیان پیران شیخان بزرګان دا لاړل نه روندې د صلیبیانو په صف کې ودرېدل ځینې ورونو په ذهن کې دا خبره تېره شوې چې یاره نو د زمونږ علما لکه چې هېڅ نه کوي یا هېڅ نه دي کړي نو دا دین له چا نه مونږ ته را رسېدلی دین د همدوی نه را رسېدلی مونږ ته الله د دوی ته اجر ورکړي په مختلفو زمانو کې مونږ ته دین را رسولی خو هغه دومره محدود زه به یو مثال درته ووایم زما د کلي په خپل جومات کې زما د کلي خپل امام ما ته کوڅه کړې وایي زمونږ د خپل کلي په جومات کې به د کلي هلکانو چې په مکتبونو لیسو کې او پوهنتونونو کې به درس وایه د ظاهرشاه په وخت کې به د خلق او د پرچم په نامه باندې دوه اخبارونه راوړل بیا به د جومات په غولي کې دننه هلته به یې غوړولي وو د کلي هلکان به یې ورباندې راټول کړي وو او بیا به یې په جومات کې دننه د خلق د اخبار مفاهیم او مضامین او د پرچم د اخبار مضامین دا به خلکو ته شرحه کول ملا صاحب وایي ما به هم پکې برخه اخیستله زه به هم ورسره ناست وم وایي ما به یې عکسونه کتل په دې عکسونو کې به وایي داسې غټ تندي به وو شخ شخ بریتونه به وو د دوه عکسونه به وو ما به ویل چې دا څوک دي وایي هغه به ویل چې دا قهرمانان دي دا ملي قهرمانان دي یو ته به یې لیکلی وو امین یو ته به یې لیکلی وو ترکه یو ته به یې لیکلی وو ببرک یو ته به یې لیکلی وو یو بل ځناور ملا صاحب په مسجد کې د مسجد په صحنه کې دننه د خلکو سره په حلقه کې ناست وو دا یې نه شوه سره بېلولی چې دغه مسجد اوس د کمونیزم د خپراوي ځای ده او که دا د توحید د خپراوي ځای ده او دغو خلکو ته روا ده که ناروا دغه جایز دي که ناجایز چې دوی دلته دا کار کوي نو په مجموع کې موږ او تاسې باید د خپل ځان نه ګیله ولرو د یو ملت په حیث باندې د ځان نه ګیله ولرو د یو ملت په حیث باندې د خپلو علماو منورینو بزرګانو شیخانو صوفیانو شیخ الحدیثانو د دې ټولو نه ګیله ولرو ځکه چې په پوره پیمانه باندې د وخت د فتنو د مقابلې لپاره زمونږ په رهنمایي کې پاتې راغلي کمونیزم د ماسکو نه راغی په افغانستان کې شین شو هغو یې کلي کلي ته ورسېده په هر کلي کې بېلابېل راوټوکېده خو زمونږ اسلام د خپل کلي نه کډه وکړه بله خواته لاړه په داسې حال کې چې ملا صاحب هم موجود و پیر صاحب به موجود و شیخ صاحب به موجود و حاجي صاحب به موجود و نو نه د حاجي صاحب سره دونه معلومات و نه د پیر صاحب سره و نه د حضرت صاحب سره و نه د ملا صاحب سره و او که هغه ډېر محدود خلک و په ډېرو محدودو ځایونو کې و دا د تېر درس په باره کې یو مختصر غونې وضاحت و د نن درس د موږ او تاسې د تنصیر یا تبشیر یا د نصرانیانو لخوا د نورو د نصراني کولو په باره کې ده نصرانیان څنګه نور ملتونه په نصرانیت کې داخلوي په دې باره کې ده د نصرانیانو لخوا د نورو د نصراني کولو طریقه لاره او عمل دې ته تنصیر وایي په عربۍ کې تبشیر دوی ورباندې نوم ایښی یعنې زیری ورکول که تاسو وګورئ د مسیحیانو چې څومره کتابونه دي یا تورات او انجیل ترجمه کړي یا نور اکثره یا د مژده په نامه باندې ده یا د زیری په نامه باندې ده یا د نجات په نامه باندې ده بس د دغو موضوعاتو په اړه باندې اوړي را اوړي د هغوی دا ګمان ده بلکې دا یې عقیده ده چې څوک مسیحیت ومني نو هغه ته د عذاب نه د خلاصون زیری ورکړ شو د جهنم د عذاب نه د خلاصون زیری دی د هغه لپاره نو ځکه دوی خپل کار زیری ورکول ګڼي خلکو ته
د مسیحیت په باره کې زه تاسو سره نن نه غږېږم چې مسیحیت څه ډول دین دی، څه وخت شروع شوی، څنګه تر ننه پورې راورسېده. دا یو بیل بحث دی. په دې باره کې ډېر کتابونه لیکل شوي دي، خو متاسفانه چې په نورو ژبو کې په پښتو فارسي کې ډېر کم لیکل شوي دي، او کېدای شي لا نه وي لیکل شوي بیخي. شعر یوه نیمه هڅه که اوس شوي په زرګونو مسیحي فوزونه راغلل او په زرګونو مسیحي مبلغین او منصرین دا راغلل، د افغانستان ولایتونو ولسوالیو کلو ته ورسېدل، خو موږ لا تر اوسه پورې د دوی په باره کې نه په زرګونو مقالې لیکلي، نه په زرګونو کتابونه او رسالې لیکلي، نه په زرګونو مجلې چاپ کړي، نه په زرګونو انټرنیټ پاڼې لرلې دي، نه په زرګونو باندې غونډې او اجتماعات جوړ کړي، او نه په لسګونو کړي دي، او نه چېرته یو 15 کسه علما راټول شوي دي چې ویلي راځئ دا د مسیحیت په باره کې موږ یو څه ولیکو چې د خپل ملت د موږ په دې دوکان شي تیر نه وځي. په ځای د دې چې دغه کار یو ملا، یو شیخ، یو مفتي کړی وای، به دا منبر ورنه نورو ونیو. زموږ او تاسې په عقیده باندې، په هیواد باندې، په حکومت باندې، په نظام باندې، په ملت او په فرهنګ باندې صلیبیت یرغل کړی، هر څه یې راته پایمال کړي دي. خو تر اوسه پورې موږ ته د موږ علماو په اکاډمیک ډول باندې، په علمي ډول باندې د موږ د دې دښمن هغه هویت شناسایی نه ده راکړې چې د تا دښمن دغه شی دولتانه دغه غواړي. ما خو ډېر کم لیدلي دي، کابل کې هم ډېر کم داسې مضامین شته. چیرې یو نیم یو ژورنالیست چېرته یو کار کړی وي، یو علمي جهت، یو دینی جهت، یو اسلامي تنظیم، یو تنظیم په حیث باندې د دې لپاره تر اوسه پورې کار نه دی کړی، او دا یو لوی مشکل دی. که دې ته علما متوجه نشي، دې ته لیکوالان متوجه نشي، دې ته ادیبان شاعران متوجه نشي، د زمانې په تېرېدلو به کرا خلکو ته مسیحیت او نصرانیت په افغانستان کې یو آشنا پدیده ښکاره شي. کرکه نفرت دا به ورنه نه وي، بلکې بیا به ورسره د همزیستۍ شعار دوی هم پورته کړي چې بس تاسې هم اوسئ موږ به هم اوسېږو، خیر تاسې د مې موږ به مې. د دې ویره ښه موجوده ده. راځو دې ته چې دوی ولې غواړي نور خلک نصرانیان کړي او بیا په خاص ډول باندې مسلمانان ولې نصرانیان کوي. د دې سوال د ځواب لپاره چې د مسیحیت تعریف ته ور وګرځو، د تنصیر تعریف ته، د تنصیر تعریف یا هغه مدلول یې دی چې دا یو دینی سیاسي استعماري حرکت دی. دینی سیاسي استعماري حرکت دی چې د استعماري جنگونو په وخت کې شروع او تر اوسه روان دی، او هدف یې د نړۍ په ملتونو او وسایلو باندې تسلط او قبضه ده. اوس بیرته راوګرځو د دې تعریف هغه مفردات شرح کړو، یو ټوټه یو ټکی. نو ګورو چې دې ته ولې دیني حرکت وایي. ځکه د دین له خوا نه، د کلیسا له خوا نه، د دوی د مذهب له خوا نه دا په لار اچول شوی دی، او د دوی د دین علما، د دوی د دین مبلغین په دې کې اخته دي، او شعار هم دین دی. دوی وایي چې موږ خپل دین خلکو ته رسوو. نو دا یو هغه د دیني وجه ده. خو دغه دینیت چې دی په دوی کې دا دروغجن دی. په تنصیر کې یا د خلکو په نصراني کولو کې د دوی دعوه دروغجنه ده، او د دې دلیل دا دی چې په خپله په غرب کې عیسایان یا مسیحیان مسیحیت نه مني. دوی په خپل دین باندې تر اوسه پورې پوه نه دي. په برطانیه کې یو احصایه په کار اچول شوې وه، په هغه کې د یو پوهنتون ځوانانو نه سروې شوې وه
په 100 کې 90% یې ویلي وو چې موږ نه پوهېږو چې موږ مسیحیان یو که نه یو. د دین سره نه څه تړاو شته دی، موږ نه په دین پوهېږو، نه د دین سره دلچسپي شته. په 100 کې 2 کسانو یې ویلي چې هو کله ناکله زموږ په ذهن کې دا راګرځي چې موږ مسیحیان یو، باید یو څه د دین خبره هم زده کړو، په خپل دین هم ځان پوه کړو. 1% داسې ویلي چې هو موږ مسیحیان یو او قوي دیني تړاو لرو، د دین لپاره باید کار وشي. د دوی په خپله غرب کې مادیت او الحاد دومره وده کړې ده چې هلته نه خلک یهودیت مني، نه مسیحیت مني، نه اسلام مني، هېڅ شی نه مني. بس دی ده او خېټه ده او شهوات یې دي. د خېټې دپاره او د شهوتونو دپاره هر څه کوي. او تر دې چې را ورتېر شي خپله د همدغه مسیحیت د دین علما او مبلغین چې وو دوی په خپل مسیحیت باندې هغه عمل نه کوي. په تېرو څو کلونو کې چې د مسیحي علماو او د مسیحي راهبانو په باره کې تر ټولو مشهوره خبره په میډیا، رادیوګانو، تلویزیونو، اخبارونو کې راځي، هغه څه شی ده؟ هغه د دوی جنسي سکنډلونه دي چې دوی څنګه په لواطت ککړ دي، څنګه په زنا واخته دي، او څنګه یې واړه هلکان اغوا کړي دي، او بیا د هغوی سره په کلونو بدفعلۍ کړي دي، او بیا هغه دنیا ته راوتلي، اخبارونو ته راوتلي دي، او په دې باندې اوس سره اخته دي. د مسیحیت په دنیا کې تر ټولو لویه ډنډوره چې نن سبا د دوی په منځ کې خوره ده هغه ده چې دوی په خپلو کلیساو کې څنګه په اخلاقي فجایعو باندې اخته دي. دوی په خپل ځان دپاره مسیحیت نه مني، د نورو خلکو دپاره به یې څه خور کړي. خپله لا د مسیحیت په مقاصدو باندې پوه نه دي. که چېرته دوی د مسیحیت دپاره کار کولی نو اول باید په خپلو خلکو کې کړی وي. خپل ولس یې 90% بېدینه دی. دوی بیا را روان مسلمانان مسیحیان کوي، یا هندوان مسیحیان کوي، یا نور بودایان مسیحیان کوي، یا چینایان مسیحیانوي، یا نور ملتونه او دینونه چې څونه دي هغوی مسیحیانوي. نو که چېرته د دوی هدف خالص دینی هدف وی نو په کار دا وه چې د مسیحیت نړۍ، غرب او امریکا دا یو بهترینه اخلاقي، دینی، روحاني، معنوي ټولنه وی. ځکه تر ټولو ډېر وسایل هم دوی لري، ډېر مطبوعات هم دوی لري، ډېر رادیوګان هم دوی لري، او ټولو دنیا ته خیر هم د دوی په ګمان باندې چې د موږ خیر ورسېږي، خیریه موسسې هم د دوی ډېرې دي. نو اوله به د خپل ملت، د خپل بچیان، د خپلې ښځې دغه به د انجیل مطابق عیار کړي و، برابر کړي به یو. خپلو خلکو ته به خپل انجیل ورښودلی و. دوی به یې د عیسی علیه السلام په طریقه باندې روان کړي وو چې د دوی نه فارغ شوي بیا به نورو خلکو ته ورتلل. دا چې خپل خلک لا د عیسی علیه السلام پیغام نه مني، خبره نه مني، انجیل نه مني، دغه تحریف شوی انجیل لا نه مني، الحاد په دوی کې دی، بېدیني، شهوانیت، حیوانیت په دوی کې دی. نو نورو خلکو ته به دوی د دین کوم پیغام ورسوي؟ د دې نه معلومیږي چې په تعریف کې دا دوه وروستني ټکي ډېر مهم دي چې هغه سیاسي او استعماري حرکت دی. سیاسي او استعماري حرکت دی. دوی غواړي د دغه ډول کوششونو او هڅو په نتیجه کې په نورو ملتونو کې سیاسي نفوذ وکړي، هلته سیاستمداران ولري، او په محلي سیاستونو کې دوی دخالت ولري، او د هغې له لارې نه داسې نظامونه قایم کړي چې هغه نظامونه بیا د دوی د حکومتونو تابع وي. یعنی مسیحي مبلغین راشي افغانستان ته، په افغانستان کې دغه ډول سیاسي ټولنې چې دا نن یې موږ تاسې وینو، دغه ډول اجتماعي ټولنې چې دا موږ تاسې نن وینو، او دغه ډول ادبي او فرهنګي ټولنې چې دا موږ تاسې نن اوس وینو، دغه ډول مدني ټولنې چې دوی د مدني ټولنې په نامه باندې یا د بشر د حقوقو په نامه باندې دا یو وارې راپورته کړي، تشکیلي کړي، تقویه کړي، تغذیه کړي، ویې روزي، او بیا دوی قدرت ته ورسوي. چې کله قدرت ته ورسوي
نو بیا دغه نوي حاکمان د دغه هیواد ټول وسایل د دوی په اختیار کې ورکوي او که ځینې قراردادونه ورسره کوي هم هغه قراردادونه د دوی په شخصي رشوتونو باندې ولاړ وي دوی ته پکې یو څو ډالره ورکړل شي نور د ملت سرمایه بیا بله خوا روانوي او دا ځل د سرمایې د چلولو په لاره کې دوی هم ورسره پیټې چلوي تر سمندره دوی هم تر اډې پورې ورسره وړي چې بس موږ هم در سره وړو دا خپل وسایل هغوی سره ورچلوي وروړي ورته نه یوازې دا چې دفاع نه کوي د خپل هېواد د خپلې عقیدې نه د خپلو مادي وسایلو نه د خپلو خزانو نه د ځمکې لاندې خزانو نه بلکې دوی هم ورسره وي دا ورې چلولو کې ملګري وي نو تبشیر یا تنصیر یو سیاسي استعماري حرکت دی چې د دین په بڼه باندې خورېږي او چلیږي دا له کله نه شروع شو تاریخ د کله نه شروع شو د 18مې پیړۍ په اوایلو کې 18مې میلادي پیړۍ په اوایلو کې د مسیحیت علما دې ته متوجه شول چې باید نور دوی په علمي او فرهنګي ډګر کې او د دلیل او د معنویت او د روحانیت له لارې د مسلمانانو په ټولنه کې کار وکړي او دوی د استعمار ځایناستي شي د استعمار باره کې خو موږ تاسې درس واخیسته که نه چې ټول اسلامي هېوادونه یې ولې مستعمره شوي وو هغوی چې کوچېدل نو په ځای باندې به یو څوک راتلل په ځای باندې د ولس خلک چې دوی روزلي وو هغه راغلل خو د هغوی دپاره د مشاورینو او د هغوی دپاره د لارښوونکو ضرورت و هغه ځای یا هغه خالیګاه دغو مسیحي مبلغونو ډک کړه هغه خالیګاه دوی ډکه کړه د نن نه تقریبا 300 کاله مخکې دوی انجیل ډېرو آسیایي ژبو ته چې په هغه جمله کې اردو هندي فارسي او د نن نه 115 کاله مخکې پښتو ژبې ته تورات او انجیل ترجمه کړه ما د تورات او د انجیل یوه نسخه ولیدله چې د نن نه 115 یا 14 کاله مخکې په لندن کې چاپ شوې وه په پښتو ترجمه شوې وه او بیا په لندن کې چاپ شوې وه تاسو ته یوه خبره وکړم هغه ده چې د تورات چې دی دا په انجیل کې شامل دی ځکه عیسی علیه السلام چې راغی هغه د موسی علیه السلام دین مانه او د هغه کتاب یې مانه د هغه کتاب یې منسوخ نه کړ بلکې هغه یې د خپل دین د خپل شریعت برخه وګرځوله همداسې امر ورته شوی دا یهودیان دي چې مسیحیت نه مني مسیحیان عیسایان یهودیت مني او موسی علیه السلام هم مني خو یهودیان عیسایت نه مني نو ځکه په تورات کې انجیل نشته ده خو په انجیل کې تورات هم شته او انجیل هم شته ده تورات کې په انجیل کې تورات هم شته ده او انجیل هم شته ده په انجیل کې تورات هم شته او انجیل هم شته خو په تورات کې بیا انجیل نشته ده ځکه تورات مخکې د انجیل وروسته ورپسې راغلی نو مسیحیان چې څونه دي د نن زمانې هغوی تورات هم مني او انجیل هم مني یو ته عهد قدیم وایي یو ته عهد جدید وایي هغه عهد قدیم دوی تورات او زبور ته وایي او عهد جدید انجیل ته وایي دوی خپل کتابونه ترجمه کړل په تېرو 200-300 کلونو کې آسیایي ژبو ته او بیا یې هغه دلته راولېږل خواره یې کړل او د هغو دپاره دوی په خپله راغلل په اسلامي نړۍ کې هر مختلف ډول فعالیتونه شروع کړل ځینې راغلل دلته یې فعالیتونه د طب او طبابت په مجال کې شروع کړل ځینې راغلل په شرق کې چې څونه مسیحي خلق موجود و که په لبنان کې و که په سوریه کې و که په عراق کې و که په مصر کې و که په ترکیه کې و د دغو خلکو سره د ملاتړ په خاطر راغلو دا زموږ د دین ورونه دي زموږ دیني ورونه دي د دوی لپاره موږ کار کوو د دوی سره مرسته کوو چې کله دلته راغلل په مشرق کې یا په اسیا کې چې څونه په افریقا کې چې څونه ځایي مسیحیان پراته وو
هغوی یې چارج کړل، تقویه یې کړل، د مسلمانانو په خلاف یې عیار کړل، تعلیمي مراکز ورته برابر کړل او د هغوی دپاره یې تګلارې جوړې کړې، د هغوی دپاره یې مادي وسایل په اختیار کې ورکړل. نو هماغه و چې د تنفیر دغه اوسنی حرکت د تیرو 3 یا 3.5 کلونو راهیسې شروع شوی، تر اوسه پورې روان دی، ښه په اوج کې روان دی. تر اوسه پورې دوی د 2007 نه زیاتې راډیوګانې په اختیار کې لري. تنفیري حرکت تر 2700 زیاتې راډیوګانې لري چې د نړۍ په 1.5 ژبو باندې خپرونې کوي. یوازې د افغانستان لپاره چې څومره مسیحي راډیوګانې کار کوي، په پښتو ژبه هم مسیحي راډیو شته. تاسو به اورېدلي چا اورېدلي دي مسیحي راډیو په خپرونې؟ چا اورېدلي؟ لاسونه پورته کوي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. په تاسو کې چا په فارسي ژبه باندې د مسیحي راډیو خالص مذهبي راډیو خپرونې اورېدلي دي؟ ډېرو کسانو. په تاسو کې چا په هزارګي ژبه باندې، په هزارګي لهجه باندې اورېدلي دي؟ ډېرو اورېدلي، استاد اورېدلي، ما اورېدلي. او یو ورځ یو ترانه پکې ویله د موسیقۍ سره: ای عیسی مسیح ای خدای ما، بیا به ملک هزاره، بیا به ملک هزاره. ما ویلې دا دلګانې اوس بانیانو ته م راغواړي. بیا به ملک هزاره، بیا به ملک هزاره. په هزارګي ژبه باندې هم شته، په بلوچي ژبه باندې هم شته، په ترکمني ژبه باندې هم شته، په ازبکي ژبه باندې هم شته. او بیا د هرې ژبې د مختلفو لهجو ویونکي د دوی سره شته ده. یو به وګورئ په مرکزي لهجه باندې د پښتنو غږیږي، یو به وګورئ په جنوبي لهجه باندې د پښتنو غږیږي، یو به وګورئ په شرقي لهجه باندې د پښتنو غږیږي. د هرې سیمې خلک یې د ځان سره پیدا کړي او د مختلفو هیوادونو نه یې خپلې څپې افغانستان ته، راډیوي څپې افغانستان ته متوجه کړي دي.